أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ندخ کار شویا کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه وروسته د اوسېدونکو دغینا لو نشاء وصبناهم بذنوبهم کوالو منګو ورسو عذاب دوی ته په سبب د ګناهونو د دوی یعنی په دې قومونو پسې چې وروسته به کم خلک راغلي د ځمکه ته ملاو شوی ده په کار دی چې هغه عبرت واخلي قدیسم کولای شو الله چې دوی د ګناونو د لاس راونی سو لکه څنګه چې مدغه تیر شوی قومونه تبا کړي ونطبع على قلوبهم او مور بو منګ بزرونو د دوی فهم لا يسمعون ندوی ناوري تلك القرآن نقص عليك من أنبائها دا کلی دی بینو منگتا تا خبرنا داغی ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او یقینا راغلی وغویت رسولان زمنگ بخکارا دلیلونو فما كانوا ليؤمنوا نوغوی چیمان راوڑوی بما كذبوا من قبل فدی وجه چی دروجن گرنی وغوی پاولکی كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دغشان مور ويلا بجرنو دكافرانو وما وجدنا لأكثرهم من عهد او ندی مندل منگا د ډیرو د غوی د پاره پرواله د لوز الله ډیرو په دغه قومونو کې او په دغه کلیوالو کې خپل لوز چې کمی کړه وغلوز نه دی پورا کړي وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او یقینا مندلو منگزیان دا غوینا خامخانا فرمانا وزدین بعد الله سبحانه وتعالى د موسی علیہ السلام واقعا د فرعون او د بنی اسرائیل وګد واقعات براوړي او په دې اولنی آیت کې الله خلاصه ذکر کړی دا خلاصه صدقه ده ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا بیاولی گورست منگا دا غوینا موسی علیہ السلام بخبل معجزاتو بآياتنا بخبل معجزاتو الى فرعون وملئ فرعون وغتان دقوم داغتا فظلموا بها نزلم كدوي باغي سنا يعني انكاري وكو بمعجزاتنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نوغورا چې څنګه شو انجام د فساد کوونکو دا خلاصه شو یعنی د موسی علیہ السلام دعوت فرعونانو قبول کړي نه دي قبول کړي او تفصیل بیانې وقال موسى عليه السلام يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين يقينا ذا پیغمبر یم د رب العالمین د طرفنا موسی علیہ السلام دا واقعا ان شاء الله زی په زی راځي او تفصیلا برایش موسی علیہ السلام پر خپل دعوت کې په ډیرو ځایونو کې د فرعون سره بحث مباحثه کړې ده چې دا ډېر غټ جرأت ته او ډېر غټ زور غواړي او ډېر غټ زړه غواړي چې یو سړی کې आवाज یو فرعون سره مقابله کې او غټ دعوت ورکړي موږ خو که سوکرته رفل الدین وي بس ته چې غرو چتول اجي کاکا د وجي ماما د وجي پلانې دی جوستا د سوق دي چې فرعون په شان زورور بادشاہ دغه سر هغه ته خبره کول غواړي توحید بیا بسک موږ معمولی حق نشو بیانوله ا بیانول خو پرې د بلتا په خپل په عمل نشو کوي په خپل یو خپل ته بیانول لیکنه سجدا ګران کار دی خو ته په عملو کنه دې به نشي کول
دی بل ته څه بیانو کې بل ته وسوي چې د رسول سم طریقه ده دا د الله خبرې دی. نو موسی علیہ السلام فرعون سره خبرې کولې په ډیرو ځایونو کې الله دا خبرې نقل کړې دي. بعض ځایونو کې تفصیل سره، بعض ځایونو کې مختصر دي، ځکه مختصر دي. موسی علیہ السلام وی زه الله طرف نه پیغمبر را لګلې شه حقيق لائق يم على ألا أقول على الله إلا الحق چین بویم پلا بانی مگر حق خبره قد جیتکم ببینة من ربکم یقینا راولد ما تاسوتا کار دلیل طرف درب استاسونا فارسل معي بني اسرائیل نولیگ ما سرا بني اسرائیل. فرعون و بني اسرائیل بني ظلم کوک سورة القصص کې بار انشاءاللہ خبر راشي. ډیر ظلمونه کول دا ویسر. نو موسی علیہ السلام ته ویل کسان ما سره پریدا قالوا فرعون ان كنت جئت بآية كترغلي په معجزه سره فاتي بها نوخيا غمنت ان كنت من الصادقين كي تدرشتننا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. نو گزار کړه موسی علیہ السلام امساق پلا نو ناسا پا داغین مار جوړ شو ښکارا ونزع يده او راویستو لاس خپل فإذا هي بيضاء للناظرين نو ناسا پا تکسپین شو د کتونکو د پاره. فرعون خوی چې خبره چې داسې دغه ده توغه ده وکړه چې ما سره معجزه ده الله تعالی طرف ویزو خایزه خو دا منظر تاسو په خپل ذهن کې جوړول شي چې ټول د غټان خلک ناشتي د فرعون د قوم ټول د غټان خلک ناشتي او فرعون ته موسی علیہ السلام مخامخ ولله د خبرې وته کی امسای جسمه کلو چې لغې غټ مار جوړ شو ازدهاتی جوړ شو لاس چې جیب نه راوېستو تک سپین پړقېدو. نو ګوره دا باطل پرستو څنګه چل ورزي د دې موسی علیہ السلام په واقع کې ډېر زیات عبرتونه د باطل پرستو یو طریقه دې سوچ کوی ګوره. قال الملأ من قوم فرعون وغتانو د قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم یقینا دا سړی خامخا خپو جادوګر دی. د دې لپاره چې په نور خلکو باندې اثر ونه کی جادو وته معجزه ونه چې معجزه به د عوام متاثر کیدو لکه سړی خو جادوګر دی ښه به دې ته ګوره اوس دا عوام را ګرمي د خلکو په طریقه را ګرمول واړي کنه چې موسی علیہ السلام خلاف ودري یرید غواړي دی ای یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو د ځمکې نه. د دې سره د قوم د غټان عمره ګرم شو عوام رو ها موږ د ځمکې نه وباسي لکه نن سبا چې مولیان د عوام را ګرمي پلار نیکه طریقه د باندې فریدي نورس نشته خو دغه دین د باندې خرابوي او تاسو صدقه وایي چې تاسو پلار نیکه نه پویدو هغه گمراهانو د عوام را ګرم شو خو نه پویدو تو ګورو دوی زمونږ پلار نیکه ته کنځلي کوي دا وابیان تاسو امامان نه مني دا وابیان تاسو کتابونه نه مني او دا دې سره د عوام را ګرم شي اگر که دروغ وي او اگر دې کې مغوي دروغ وي. موسی علیہ السلام غریب د ځمکې سره سکار هغه په ځمکه باندې سکه دا کار خو دې سره دی چې خلکو ته حق بیان کړي د خلکو ته توحید بیان کړي هغه ځمکې سره سکار ځمکه دغه په کار وس نو دیم دروغ وي سړی کې تاسو ځمکې نه وباسي ښه فماذا تأمرون نو حکم کوي د مبارکي اسم خیال له قالوا يا غوي مشرانو دا خبر وکړه
ارجه واخا مهلت وركاد ورور ددتا وارسل في المدائن حاشرين اوليك فخارونو کی راجم کون کی یعنی دیو د ورور ساتي د مهلت ولا ورکه او فرعون ته وی چې تدې کسان ولګي د خارونو ته چې جادوګران راجم کی يأتوك بكل ساحر عليم راب ولتاتا هر جادوگر ډیر پوه هر یو جادوگر باندې راولي ګوره کم یو براولي چې ډیر پوه ساحر عليم الله اکبر حق او باطل د مقابله د بخاری سره روانه او خونو ما غدین کوي چې باغی کې تاسو رسوک مقابله کوي دا پوس دین او الوا ول دین د غر سره مني خو چې تاسو به کې سره مقابله کوي دا دین مزه کوي چې ستا پته ولګي ته بسمره وبو کې او چې سره یو کس خبره کوله نو ملګری ته خبره کول وی زمونږ سره یو کس ته هغه وای چې کله زمونږ مرګره کلی کې وی هغه وای چې ایمانزه په دې ټیم کې د غلړ شي د بجلی وځه سم خوشاله شي په جمعات کې موته په دې سره خوشاله جمعات کې بجلی ته خوشاله وی بیره فلدین کومه او چې بجلی راشي به کوم څه څوک کولای شي نو یې الله نه د سوال کوم چې الله د منځ ټیم د بجلی بوزي نو په تور تیار کې به خبره وکم نو دین خو هغه مزه کوي چې دا خلق ته وایي چې لکه ولي او ته وایي د رسول الله طریقه ده خلق ته وایي ولي او د الله حکم ده مشرکان د بشره پاس لکه ولي توحید بیانې به د خو عقیده ده بلتیان را پاسي ولي وي تر سنت خبرې کې دا خو د رسول الله طریقه ده بلغه میزان قربانو نو د موسی علی السلام مقابله د لپاره تیاری کیږي او تیاری سم معمولی نه دی وې د هر خار نه پوهه خلک را جمع کوي وجاء السحرة فرعون اوراد الجادوگران فرعون ته غړ جادوگران را جمع کو هغه ډایرک په فرعون بشیران یو طرف ته دعوت د رحمان دی نو بل طرف ته دعوت ته چا دی د شیطان دی موسی علیہ السلام مخلص د جنت په انتظار دی چې الله به مال سره کوي جنت دا جادوګران به څه کامیاب شي دوی څه مقصد دی چې څنګه رالو فرعون خو له ورلو فرعون ته سیل دو تسوي قالوا جادوګرانو ان لنا لاجرا یقینا زمن د بار بخامخ ډیر مزدوري ان كنا نحن الغالبين کچته شو منګ زور ور پیسې بغړډیر راکې نو دی بس کامیاب شي پاغه سړی باندې چې هغه لټي رضا د الله لټي جنت د الله قالوا ورت فرعون نعم وانكم لمن المقربين يقينا تسبخا مخا د نږدې کړې شو نه ماته صرف انعام نه بلکې زما خاص درباریان به د دې پروګل بدوی کې سره شي تیزی راشي مقابله کې خو دې شو قالوا جادوگرانو يا موسى إما أن تلقي يا غرزوت وإما أن نكون نحن الملقين يا بو غرزو يا بشو من ده غرزون كنا إن شاء الله بروان درسوني كبراشي چلی جادوگرانو موسی علیہ السلام ته ویلو ته پوښتنه کړو تاسو مخکې غرزوي کوم منګه گزار کو لکه دې ځکه د قول یا ته گزار کوي موږ گزار نو علماء وی چې د جادوګرانو کې ادب او ادب ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی ادب د الله صلی الله سور کړو سحر له جادوګران کافرانو او ماخام له شهیدان در ادب د لاس نه کانو خلکو ادب په دې کې الله سبحانه وتعالى ډېر غټ برکت اچول ډېر غټ برکت الله په دې کې اچول چې وسړی الله ته نږدې او ته دغه ادب کې الله تعالی ډېر صدر کی ځکه چې دا په حقیقت کې ته ادب د الله کې یو سړی وي د پلاني عالم ز ادب او احترام کوم ولوي دغه په سینه کې قران او حديث نه دا په اصل کې ادب د قران او د حديث دی ادب د الله دی او ځکه چې د الله دین بیانې
نو دې جادوګرانو کې ادب وو دې شونه چې بس منګه شروع کړه یا اډري وته ونه کو چې ته شروع وکا بلکې ته پوښتې وکړو او غل اختیار ورکو چې ته شروع کې کمنګ شروع کو موسی علیہ السلام ته چې تاسو شروع کې قال وی موسی علیہ السلام القوا تاسو غرزوي د دې لپاره چې اول به دوی د خپل جادو ښکار کی په جادو به معجزه راشي نو د جادو غ اثرات به ختم شي فلما القوا نهر کله چې وغرزول یو یمساګان یو پړی خپل سحروا عیون الناس نو جادوی کو د خلکو بسترګو دا دلیل نه بده باندې چې جادو اثر کوي د الله په حکم سره چې کله الله وایي او الحمدلله زما په دې باندې تقریبا سلور بیانونه جادو په دې مسله باندې هغه تفصیلا ووري پای کې رد به خلکو باندې چې کوم وایي جادو بالکل اثر نه کوي د افراط او تفریط نه بزن ساتي حق مسله ده چې جادو کفر دی او اثر کوي د چا په حکم سره د الله په حکم سره چې الله وړي اثر کوي چې الله نه وړي اثر نه کوي کاثر نه کول نه دي ځکه الله وی جادو کو د خلکو په سترګو باندې مته چې اثر کړو واسترهبوهم وير ولغوي وجاءوا بسحر عظيم او راولوا ويلوا جادو مخکې وراشي ان شاء الله په نور واقعاتو کې چې موسی عليه السلام یریدل ما یو کال په دوره تفسیر کې دغه خبره کړې و چې موسی عليه السلام یریدل آیت مو به منغي ترجمه وکړه فاوجس في نفسه خيفه موسی عليه السلام په نفس کې پزړه کې یې رااله دا ترجمه د قران د زما خبره نه و بار مسله قسم له شما ته شیخ ولې پیغمبران یریږي ما الله ویلي دي دا خو طبيعي ده طبيعي یعنی انسان په طبيعت کې دا خبره پرته ده چې اوس ګوره موسی عليه السلام دی وسره هارون دی او بل طرف ته د ملک ماهر جادوګران ولاړ او فرعون ولاړ او مشران ولاړ او شور جوړ او خلک را جمع شوي او باغی کې چې دینو دغه په سونو پړی گزار کړو دغه نه ماران جوړ شو یره وبنه راځي دایم په ځل کې خو سیر راځي کړ نو دا طبيعي ده چې کله باغ باندې دا یره رااله ووحينا إلى موسى وحي وكرمنغ موسى أن ألقي عصاك شو غرزة تخفل أمسى فإذا هي تلقف ما يفكون نناسى باغي تير ولا غسا دوی جوړ کړیو هغه ټول رسيو چې صد جادو جوړ کړو هغه رسي تیر کو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نخكار شو حق او بيكار شو عملنا چې دغه جادوګرانو کولو فغلبوا هنالك بس پړشو الفرعونيان بدغزكي وقلبوا صاغرين او پشو ذليلا والقي السحرة ساجدين او پریوتو جادوگران سجده کونکی قالوا ویوی آمنا برب العالمین ایمان راوڑے دے منگا برب العالمین بانی رب موسیٰ و هارون چی رب دا موسیٰ و دا هارون علیہم السلام دے دا قید وسرو لگو چې دې شنو څوک دا سوچو کې چې رب العالمین نو مطلب دوی کې سره فرعون لږ کې فرعون به مو چې رب امکانه نو دې شنو چې نه خلک وي جو د فرعون یادې نه موږ فرعون نه دو موږ رب د موسی او رب د هارون یادو فرعون چې د حالات ولیدو او حق کار شو او غټ خبره پکې دره چې جادوګران په سجده پریوتو دا غټه مسله جوړه شو فرعون ته هکه یو کس متاثر شوی دو متاثر شوی دو مغټ نقصان نه کو خو کوم چې مقابله لرغلی وغه پریوتو په سجدو کې الله سبحانه وتعالى کار ته ګوره خو جادوګران دي ناغو ته پته لګي چې مخامخ کار جادو دی او کنه ناغو ته پته ولګي چې دا کم کار چې مخامخ سړو کو د جادو کار نه دی او نه جادوګر په اوس کې داشتي فرعون کپدی پوښې مو پویدوم په دی باندې چې حق د موسی علی السلام سره هغه په خپل ضد کې او په خپل تکبر کې او خپل مشرتیا غم راغسته فرعون وسوچ کو چې د سره سې چلو کو په د باندې خو بدنامه لګول غواړي او سچل دي چې جوړول غواړي چې
د عوامو سره ټینګ ځکه چې د عوامو د ټینګول ګران دي عوام خو سادهګانی مخامخ چې خبره ویني بس بیا باغي بس روان شي قال فرعون وفرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ایمان راوړو تاسو په د باندې مخکې د دین چې اجازه درکم تاسو ته ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه یقینا دا خامخا چل دی چې جوړ کړی دی تاسو په ښار کې لتخرجوا منا اهلا د دې لپاره چې وباسي تاسو د دین اوسیدونکي د دې فسوف تعلمون نو زر د چې پوه بشئ تاسو خخا وسوی پوشما جادوګرانو ته تاسو د موسی علی السلام لکه مخکې اتفاق کړو چې دې سی به وکړو بیا به موږ دې په سجده پریږدو دې لپاره چې خلک دې علاقو نو بسو د علاقې زمونږ شي ظالمانو تاسو دا چل کړي دومره خيار د فرعون ښا ځکه امام ابن کثیر رحم الله وی چې فرعون د سازش سے پالتو سازش دغه چې موسی علی السلام چې د مدین نه راغې نو څنګه چې هغه د مدین نه راغې نو ډایرک په فرعون په سره خپل دعوت ته پیش کړو په کم وخت کې هغه د جادوګرانو سره ملاو شوی دی مشورې کړې ده او بیا هر خار ته تللی الته مشورې کړې چې دې شي گیم بکو دې شي لوب بکو چې خلک دوکش خدا خبر ټول د فرعون د دې لپاره وی چې اوس د خلک راټینګو په څه طریقه باندې بويرول لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف خامخ بريبكم لا شنستاسوخ في استاسورد بدل ثم لو صلبنكم اجمعين بیا بخامخ پانشیکم تاسو ټول دا کمزور ایمانون ولته ویل کې زموږ بشان چې پته یې څه جواب ورکړي خو هغه دغه وخت مسلمانان دي ګوره په دغه وخت کې اسلام قبول کو سوي قالوا يا وي إنا إلى ربنا منقلبون يقينا من خبل رب تورغر زيدون كيو ملم کا شرط بزو خدا الله خواته بزو زمو خاصم شوق دغه سره د ملاقات وما تنقم منا او بدنا غنيت زمنا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا مگر دا خبره چې ایمان راوړې دې مونږه پایتونو درب زمونږه هر کله چې رال د غایتونه مونږ ده ربنا افرغ علينا صبرا اے رب زمونږه راواړو په مونږ باندې صبر راواړو صبر ته ډېر ضرورت یګي چې دې بادشاہ ته مخامخ ټینګېده او دغه زابونه معروف قسم عذابونه به فرعون ورکول ظالم میخونه به ټکوال د انسانانو په جسم کې نو مګر ظالمونو زکه دا وي او د پتو چې عذابونه د دې سخور کې نو یا الله راواړو په باندې صبر وتوفنا مسلمين وملك من مسلمانان وقال الملأ من قوم فرعون او غټانو د قوم د فرعون دسی ویل کېږي چې په دغه ټیم کې وي شپږ لکه خلکو په موسی عليه السلام باندې ایمان راوړل شپږ لکه خلکو په یو ځای ایمان راوړل حالات چې کله ډېر ګډوډ شنو په درباریانو باندې مغم راغی کوم چې فرعون سره خوا کې نه ځکه هغه کې فرعون تباش خو همغه وسرم لاړو نو دوز د غیر ګرمو د فرعون نو صوت وي وقال الملأ من قوم فرعون او غټانو د قوم د فرعون اتذر موسى وقومه ايت بريد موسى وقوم داغه ليفسدوا في الارض دي لپاره چې فسادونه کې بزمګه کې ويذرك والياتك بريد تا او معبودان است بريد له خلق دغه شانک هر سبد ختم کی ګډوډ بکی فساد به جوړ کی بزمګه کې قالوا فرعون سنقتل ابناءهم زردجي قتل بكوزا من دوی ونستحيي نساءهم موجوان دی بپریدو زنان دوی وإنا فوقهم قاهرون ويقينا منگ دپاس دوی زور وریو بني اسرائیل د فرعون دلاسا دو پیری قتل او مرگ تا مخامخ شوی کم کم ټیم کې چې موسی علی السلام پیدا کېدو او دویم دا وخت
دوه وختونه هغه وخت کې الکان به وجل دی وخت کې ملکان الاول نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې کله موسی علیہ السلام دا خبر اورید چې دوی بوس دوی وجني خپل قوم ته نصیحت وکړو قال موسی لقومه وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا مدد غواړئ د الله نه او صبر کوئ ان الارض لله یقینا زمکه د الله ده یورثها من یشاء من عباده په میراث کې ورکوي چاله چې غواړي د بندگانو خپلونه والعاقبه للمتقین او خان جام د متقینانو د پاره ده بني اسرائیل ډېر د نا امیدي خبرې وکړي او ډېر وراني خبرې وکړي ولنیو ځکه دا خبره وکړه قالوا يا غوي اوذينا من قبل ان تاتينا تکلیف راکړې شوی د موږ ته مخکې دراتلوستانه ومن بعد ما جئتنا او رستو دراتلوستانه موږ ته موسی یو پرنه شو ته چې پیدا کېدم موږ باندې دغه سخت راغلی و اوس موږ باندې دغه سخت راغلی قالوا ورته موسی عليه السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم نجديد چې رب تاسو بتباکی دشمن تاسو ويستخلفكم في الارض او نائبان بکی تاسو بزمکه کی فينظر كيف تعملون نو بګوري چې څنګه عملونه کوي تاسو بیا الله سبحانه وتعالى بچي ورکړو دي بني اسرائیل ته داوود او سليمان عليه السلام په مصر باندې بچي کړی دا یوشع بن نون بیت المقدس فتح کړو دي ډېر ډېر بچایان الله دوی له ورکړي همدا خبرو کوم چې موسی عليه السلام وکړه د جادوګرانو د شکست خلونه ورسته هغه ایمان راوړو فرعون دا خبر واضح شو او مخکې نو ته واضح و چې موسی عليه السلام د الله پیغمبر دی خو هغه په تکبر او په غرور کې راغی انکار وکړ چې انکار وکړو الله سبحانه وتعالى په غوی باندې سزا راوسته سزا سره ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين او یقینا راونی والمنګ فرعونیان په قحطونو ونقص من الثمرات وبكموال دميو لعلهم يذكرون ددي لبارجوي نسيت واخلي نسيت بزيبا نغوي بتكبر کی خور نه نوت او چې کله به سخت رااله دغه نسبت به چاته کو موسی علیہ السلام ته ير دې سپیره دې لاسم سپیره شو او چې کله به خوشحالي او نعمت راغی نسبت به ځان ته کوي موږ د دې حقدار فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه هر کله چې برالو دوی ته خالت نو به چې دا خو زمونږ د پاره ده وإن تصبهم سيئة او کو برسیدو دوی ته تکلیف يطيروا بموسى ومن معه نو بدفعلی بینی ولا بموسى عليه السلام وبملقرو داغا ألا إنما طائرهم عند الله يقينا سپیر والد دوی دا الله سره ده یعنی دوی بخپل ځان سپیر کړی دي ګناونو د لاس دا ځابونه نه د موسی عليه السلام د لاس سره ځونه د بني اسرائیل د لاس سره ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر ډېر د دوی نه پوهیږي نزلونه دومره سخت شو چې دا خبره وکړه ګوره وقالوا وی دوی مهما تاتنا به من آية هر هغه شی چې تراوړې مونږ ته هغه یو نښه لتسحرنا بها د دې لپاره چې جادو کې به مونږ باندې باغې سره فما نحن لك بمؤمنين نو نه یو مونږ پتا باندې ایمان راوړونکي موسی وی چې سن خراوړي منوي نه سره موسی عليه السلام دغه ټیم کې دعا وکړه چې الله دوی سرکشي وړي زیاته شو الله سبحانه وتعالى په دوی باندې نور عذابونه راوستو فارسلنا عليهم الطوفان
راولېږو موږ په دوی باندې طوفان والجراد وملخان والقمل وسوګي والضفادع وچندخان والدم وونا آيات مفصلات نخي جدا جدا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نلو يوكرد يودي قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې بواقع شو په دوی باندې عذاب د دې عذابونو نه چې کله به عذاب راغی کوم عذابونه چې الله ذکر کو عذاب براغه دوی بتنګ شو قالوا بويدوي يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك اے موسى وغواړه زمنګ د پاره د خپل ربنا په سبب د دې چې وعده کړی د تا سره لئن كشفت عن الرجز کلری کو تا زمنګ نه د عذاب دعا سره یعنی که دعا دی وخت د عذاب الله زمنه لري کو لنؤمنن لك نخامخ ایمان برولو بتابانی ولنرسلن معك بني إسرائيل او خامخ وبلغ تاسر بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا نهر کله چې با لری کو منګ د دوی عذاب تراغنی ټی بوري چې دوی برسیدون کی واغیته اذا هم ينكثون نو دغه وخت بدوی لوزنا ما تول دروغ به وي موسی علیہ السلام په دعا وخت الله به عذاب ختم کو دوی بیا خپل کار ته واپس فانتقمنا منهم نو بدل واغست منګه د دوینا کله چې د عذابونه فرعون ولیدو نو بس به اجازه ورکو بني اسرائیل ته ویزه لاړ شي نو د شپې شپې وروته سار دی بیا خپل خبر باندې بیا پخېمانه شو چې نه ما سویلی سار له بس لخر ولګو مختصر د جل بیاغه دریاب کې غر کونه الله چې موږ ته بدل واغست فغرقناهم في اليم نغر کړل منګه وې بدریاب کې بانهم كذبوا بآياتنا پدې وجه چې هغه دروژن غنلې وایتونه زمنګا وكانوا عنها غافلين او دوی داغین بے پروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها او په میراث کې ورکړل منګه قوم ته چې کمزورې ګڼلې شوی او مشرقونه د ځمکې او مغربونه داغي څوک دي دا بني اسرائیل کمزورې ګڼلې شوی په مصر کې الله سبحانه وتعالى غویل د ځمکې مشرتیا ورکړه مصر او د شام د علاقې ټول غویل الله ورکړه التي باركنا فيها اغزمك چی برکتنا چولیو منگ باغی کی وتمت كلمة ربك الحسنى او پرش و فیصلان دربستا خیستا على بني إسرائيل وبني إسرائيل بما صبروا ووجد دي صبر کړه وغوي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباکر المنگا غسا چی کول بفرعون و قوم داغا وما كانوا يعرشون او غچی غیبا چتون جوڑول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر او پوری وستل منگا بني إسرائيل بدریابانی فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم نورال الدوی په یو قوم چې من جواری کولا د بوتان خپلو موسی علیہ السلام چې کله بنی اسرائیل د ځان سره روان کړو په دریاب باندې پوری وته نو صحرای سینا په دغه جنوبي طرف باندې روان شو په لار کې په یو قوم باندې تیر شو چې غوی د بوتانو بندگی کوله او دا کنعانیان او بعض علما بل قوم ذکر کوي چې کله بني اسرائیل د حالات ولیدو
چیرې د بوتانو ته پراته دي نیو خبره وکړه قالوا وي يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وګرځو موږ له معبود لکه څنګه چې دوی له معبود شتي موږ له معبود جوړ کړل دا په دیو ځای دا خبره وکړه چې وس نیوی د مصر نروزیو بلدا چې دوی عادت شوی په دغه شرک او په دې قصو کې پراته وکړه مخکې دا قصو سره لا زړه لګېدل وي موږ له معبود جوړ کې چې هغه ته ټټي ګوره ټټي قالوا ورت موسى إنكم قوم تجهلون يقينا تاسو قوم ينابوي كوي إن هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان تبا بکړي شي هغه چې دوی په بندګۍ دا کړي وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي هغه عملونه چې دوی کوي قالوا موسى عليه السلام اغير الله يبغيكم إلها اي سوى الله نو غالم تاسو رب المعبود وهو فضلكم على العالمين او حال دا چې الله غوړه کړی تاسو په مخلوقاتو دغه وخت فإذا جئناكم من آل فرعون او کله چې بچ کړی موږ تاسو د فرعونانو نه يسومونكم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابنا يقتلون أبناءكم وجلب زامن استاسو ويستحيون نساءكم وجندي ببريخو دي زنان استاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بدی کې نعمتو دربستا سنلوي ووعدنا موسى 30 ليله او وعده کړو موږ د موسی عليه السلام سره د 10 شپو واتممنا ب10 او پوره کړی موږ غبل سنور سره فتم ميقات ربه 40 ليله نو پوره شو مقرر درب داغه سلوی شپې بني اسرائیل چې کله د تور سینا په خوا کې به یوزي کې آباد شو نو الله دا غوښته چې دوی ته یو شریعت راولي نو دا غي د پاره موسی علی السلام غوښته کوم جیتا تور غرته چې ترا شالت سلوی خورز یغال ته تیر کړی د الله په بندګۍ کې الله سبحانه وتعالى ولا تورات ورکو د تلونه مخکې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام خپل خلیفہ کو هغه ته د ذمہواری حواله کړ چې ته د قوم سره اصلاح کې وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي او موسی علیہ السلام خپل رور هارون علیہ السلام ته نائب شه زما په قوم زما کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبيل المفسدين او مرواني قبلار د فساد كونكو بسي ولما جاء موسى لميقاتنا او هر کله چراغ موسی علیہ السلام د مقرر وخت زمنتا وكلمه ربه او خبر وکړي دا غسره رب دا حقيقي خبري دا خبر موسی مخ کې تیر شي چې الله خبري حقيقي خبري څنګه چې داغه د شان سره خای موسی عليه السلام چې کله ورغه تور طرف تاو الله وسره خبري وکړي تورات ورکو एकदम د پزله کې شوق پیدا شو حالانکه د پته ده ځکه څوک د سوالو کې چې ولي موسی عليه السلام الله ته دا وی چې تم ته ځان راخاره کو حالانکه د الله سبحانه وتعالى دیدن کول په دنیا کې ناممکن دي ولي موسی عليه السلام دا سوال کو جواب د سوال د محبت او د شوق د لاسه وګړي شوق کړه چې دومره خوږی خبرې دي چې د غرب په خپل څنګه خبرو بمنځ کې په شوق کړه قال وي ربي أريني ينظر إلي
اے رب او خایمات زان چې تا ته وګورم. دا پرې منځ کې وي، یعنی خبره خو د تورات روانه وه، الله او د دین خو په منځ کې ورته وي. الله وي لږ ځان راښکاره کړي، زه دې وینم. شوق یې ډېر شو. قال وی ورته الله لا تراني، هیڅ چرې نشي لیدی ما په دنیا کې. لن دې لپاره دی چې بلکل نشي لیدی. په دنیا کې د الله دیدن دا ناممکن دی، او په آخرت کې به لیدی کېږي. الله دې موږ ته نصیب کړي. خو الله سبحانه وتعالی ګوره د موسی علیه السلام داسې غلی نه کو چې ته ما نشي لیدی او بس خبره ختمه شو. یو دلیل به ورته هم ښایي چې د زړه ښه مطمئن شي. ولكن انظر الى الجبل، مگر وګوره د غر طرف ته. فإن استقر مكانه، بس کټینګ شو بخبل زیبانی. فسوف تراني، نو زرد چې تبوین ما. فلما تجلى ربه للجبل، نار کله چې راښکاره شو رب دا غر ته. تجلى معمولی تجلی راښکاره شو د الله نور. جعلو دکانو گرزو دغر زر زر، ختم شو بالکل. کیناستو پزمک ختم شو. وخر موسى صيقا، او پریوتو موسی علیہ السلام بیوشا. په دې بدنونو کې د طاقت نشي چې الله ویني. موسی علیہ السلام بیوش شو. او په جنت کې چې کله الله سبحانه وتعالی جنتیانو ته راښکاره شي، نو جنتیان به بیوش کی. بیوشی و باغو بنی راځي بیا به عادت شي. فلما فاق، نو هر کله چې را بیدار شو، قال وی سبحانك، پاکی دستا دپاره. تبت الیک، ما توبه وایسته تا. وانا اول المؤمنین، او زه اول یم د مؤمنانو نه. یعنې زه توبه وباسم بیا به داسې تپوسونه زه نه کوم. خو ما ووایي که نه چې دا خو هغه په شوق کې راغی، خبرې ډېرې خوښې شو. یله لږ تا به وینم. الله ورته وایي دا غر ته ګوره نه، که غر دې ولیدو ما به وینې، که دا غر ودرېدو ما به وینې، که غر ونه درېدو ته ما نشي لیدی. قال الله ورته وایي یا موسی، یا موسی، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامی. یقینا ما ته غوره کړی په خلکو باندې، په پیغاماتو خپلو او په خبرو خپلو سره. فخذ ما آتيتك، نونسا هغه څه چې در کومې تا ته. وکن من الشاکرین، او شکر کوونکو نه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، او لیکلیو منګه غلره په تختو کې د هر شي نه نصیحت. وتفصيلا لكل شيء، او تفصیل د بار د هر شي. فخذها بقوه، نونی صدا په طاقت سره. طاقت سره څه مطلب دی؟ یعنی مضبوط عمل وکړه. وامر قومك ياخذوا باحسنها، او حکم کوا خپل قوم ته چې ونیسي دا په ښایسته طریقې سره. سوريكم دار الفاسقين، زرد چې وبخیمه تاسو د کور د نافرمانو. یعنی کوم خلک چې زما د اوامرو مخالفت کوي او زما بندګۍ نه مخړي، د هغوی تباهي او بربادي او د انجام به ویني. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، زرد چې وبګرځوم د آیتونو خپلونه کسان چې لوی کوي بزمګه کې بنا حق سره. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، او کوینی دوی هر نخه د حق نو ایمان نراوړي باغي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، او کوینی لار د هدایت نو انني سیاغ لارا. یو خو چې کوم نه خوینی باغي ایمان نراوړي، کچته د هدایت لار ویني نو غلار بیا نشینا. وإن يروا سبيل الغي، او کوینی دوی لار د گمراهی. يتخذوا سبيلا، نو نسیا غلارا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، دا بدی وجه چې دوی بدروجن ګڼل آیتونه زما. وكانوا عنا غافلين، او
او دوی داغی نبی پروا والذین کذبوا بآیاتنا او کسان چې دروغجنې ګڼلې دي آیتونه زمونږ ولقاء الاخرة او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد شو عملنا داغوی هل يجزون الا ما كانوا يعملون بدل نور کړي کیږي غوي ته مگر داغي چې غوي بکول موسی عليه السلام چې کله تور ته لاړو نو دې قوم سي چلو کو الله اوس دا خبره بیانې موسی عليه السلام چې تور ته لاړو د الله ملاقات له چې تورات راوړي نو شیطان د بنی اسرائیل په شرک کې اخته کړ او ما تاسو وی چې دوی د مصر په مصر کې د غلامۍ په دور کې د شرک پاتې شيو نو ډیر زر هغه ته وړېدو هغه سره عادت دا طریقه دوی ته سامری وخوا سامری د بنی اسرائیل یو فرد و نو د بنی اسرائیل سره هغه کاله پروت د قبطیانو د فرعونیانو سره پراته و دی سامری دوی له دا مشورور کړ چې د دینه به یو سخی شکل جوړ کو او هغه ته هغه خاور ورواچوله کما خاور چې د جبرئیل علیه السلام د استخفیل اند راغلی و په کوم ټیم کې چې هغه کتره کو شی او زمکه ته د فرعون د تبعی په وخت کې د دې سامری په دغه باندې نظر پریوته چې دا جبرئیل علیه السلام د اسی په کوم ځای کې خپل کیدی نه الته شینواله راخیج دی جردی کې څه کمال شتي خاور ځان سره راوړه اچې دوی سخی ته وچلو د الله امتحان دي سي الله دې سي کارونه کې به خلکو امتحان راوړي اچې هغه سخی ته ورواچلو دا غینه आवाज راووت لکه څنګه چې سخی आवाज دي आवाज راووت بس پریوت مشرکان خو معمولی باندې غواړي کنه پریوت لکه دا اصل معبود خو دی او دومره قمقلان دي چې لک سات مخ کې دوی لګیو دغه په جوړولو کې په خپل جوړ کو شو د سجده ولګولو دا دی کله سبا زموږ د وخت د صوفیان او مشرکان په دې خبرو بورن خدي خپلانی د قبر نه خوشبو راتله خپلانی د قبر نه رڼا راتله خپلانی د قبر نه आवाज راته بس په دې سړی کې چې چلې پریوزوته دا الله تیر شو دغه ته پریوزینو دوی دا چلو کو الله دا خبره کوي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار او جوړ کو قوم د موسی ورسو د تلو دا غنا د کالی د دوی نسخه یو جسوا شغیل راوازو الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ایا نګوري دوی چې یقینا دغه خبرې نشي کولای د دوی سره او نه خو شي دوی تني غلاره الله دې مقام خبرې کولای شي نه غلاره کولای شي نه نو بس شي بندګي کول اتخذوا وكانوا ظالمين وني ودوی سخه په عبادت سره ودوی ظالمان موسی عليه السلام چې راغی ان شاء الله دا واقعا مته سوي چې الله زی واقعا بیان کړي تفصیل سره کله مختصر دې واقعي تفصیل په سورۃ طه کې راځي موسی عليه السلام چې راغی سخه ولې مده سخه راغستو سخه په شکل کې کوم بو جوړ شي دریاب ته گزار کو الله وی ولما سقط في ايديهم او هر کله چې وګرځولې شو د دوی په مخ کې ورأوا انهم قد ضلوا او پوښو دي چې بشک دوی گمراه شوي دي الکه دا خو زمونږ معبود دریاب ته گزار کو سړی ځان بچ کولای هم نشي نجیزان نشي بچ کولای نو بیا چل په من کې او من په غلطه په دوه لګیدا قالوا نو وی لئن لم يرحمنا ربنا
کچرته رحم ونکو په موږ باندې رب زمونږه ويغفر لنا وبخانه ونکړه موږ ته لنكونن من الخاسرين یقینا خامخا شوب موږ د تاوانیانو نه ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا او هر کله چې را واپس شو موسی عليه السلام قوم خپل ته چې غوسه او غمجنو مؤمن له بدی باندې غوسه ورزي کنه غوسه ولا غیرت بګراغه توحید هغه چیرې داسې قصه قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي بدعك چې کړه تاسو ورستو زمانہ اعجلتم امر ربكم ايتادي کول تاسو د وادي درب تاسو نه یعنی تاسو دا غواړئ چې د عذاب د باندې زړه شي ګورې دی پتا دی کی وای والقل الواح او کی خدی پتا دی سره تختی د تورات ډیر غوسه وکنه ا تورات نسخم کې خو دا تختی کې خو واخذ براس اخي يجر الي اويني وسر ضرور خپل چراغ کوی ځانته هارون عليه السلام دې سر نه سونه ورخ کو ډیر غوسه مؤمن دانی چې برداشت کولای چې الله سره دی د بلچا الله د بندګۍ سره دی د الله د الله نه له د بلچا بندګۍ دیم کی شرک نشي برداشت کول او سورۃ طه کې براشي چې دی ګری نه مونږ ډیر غوسه قال ورتهارون عليه السلام ابن ادم ورزویا ان القوم استضعفوني یقینا دی قوم کمزورې ګڼلې او مزه وکادو یقتلونني او نږدې و چې زه وجلې وې ما خپل نصیحت کړې ده خو کمزې کې یو کس او کمزې کې ټول قوم بلکې زه وجلم فلا تشمت بي الاعداء بس مخوشاله و په ما باندې دشمنان تجدا کرکه دشمن خوشالي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زو ما د قوم ظالمانو سره قال موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي اي رب زما بخانو كما تورور زماتا وادخلنا في رحمتك او داخل كمن قبر رحمت خبلك وانت ارحم الراحمين او تدير رحم كونك رحم كونكنا ان الذين اتخذوا العجل يقينا كسان چني ولید اسخه په عبادت سره سينالهم غضب من ربهم زرد چې وبرسي دوی ته غضب د طرف درب د دوینا وذلته في الحياه الدنيا او ذلت په ژوند د دنیا کې وكذلك نجزي المفترين او دغشان بدل ورکو منګه دروغ جوړونکو ته والذين عملوا السيئات او کسان چې کړي دي بدیاري ثم تابوا من بعدها وآمنوا بيتوبوا باسرست داغين وإيمان روڑي إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا ربستا ورست دين خام خابخن كي رحم كون كده ولما سكت عن موسى الغضب او هر کله چې پارام شو د موسی عليه السلام نغسه اخذ الالواح راوی غست تختی غسه چې سړ شو ولو ما د الله طرفنا تورات راوړه او ترایات شو په داری کې هغه تختی راوغسته وفي نسختها هدى ورحمه او په لیکل شوی دغه کې هدایت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون د پاره د کسانو چې د خپل رب نه یریږي حدیث زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د یوسل 55 نمبر آیت نه شروع کوو